امام ابن حجر چې کوم ذکر کړی دا په امهات العبادات کې په کامل غټو عباداتو کې هغه څه شی دا هغه ورونو روژه نیول د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په ابو داود روایت مطابق په دې نه ټول ورځو کې روژه ثابت کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصوم فی 9 ذی الحجه نبی صلی الله علیه وسلم په دې ذی الحجه نه کې روژه نیول عام کې سړی ونیسي دویمه ونیسي درېمه ونیسي او بیا خاص کر کے ورونو د نهم ذی الحجه دا خو ډیره زیاته قیمتي روژه ده د عرفې روژه دا خو سړی د اوس نه نیت کو ځوانان بوډاګان ټول نارینه او زنانه چې ان شاء الله مونږ د عرفې روژه نسو ابو قتاده رضی الله فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو کړی د عرفې د روژې چې اجیان په عرفې کې عرفات کې وقوف کوي اجانو د پاره د عرفې روژه نه بننسي عام خلک په دغه ورځ باندې د حج نه چونکه الله تقدیر نه وي مقرر کړی خو یو بل غټ ثواب ته ده نبی هم فرمایي چې چا د عرفې روژه یکفر السنة الماضیه والباقیه د 2 کالو ګناهونه به باندې الله معاف کوي دا ډېره غټه دی کامیابی سودا ده د عرفې په ورځ باندې مونږ روژه ونیسو دا کامیابی ده ورونو دارم په دې عشرې کې عام روژه خو خاص کر کې دا د نهم ذی الحجه د عرفې روژه دا ډېره زیاته قیمت ده امام نسائی رحمه الله روایت ده نبی صلی فرمایي ان هذا یوم من ملک فیه مسند احمد روایت ده رسول الله صلی فرمایي د ذی الحجه دا ریس چې دا څوک چې په دې کې مالک شو یعنی په قابو یې کړ سمعه وبصره ولسانه 3 شیزونه کنټرول کړ سترګو نظر کنټرول کړ د غوګونه دای د ګنا نه کنټرول کړ دارنګي دا ژبه دای د ګنا نه کنټرول کا نبی هم فرمایي غفر له د تب الله بخنه د حج ورځ دا په دې ورځ باندې چا دا 3 شیزونه د ګنا نه کړ څنګه اکثر ګنا په دې باندې کې یا په ژبه یا په غوګونو او یا د انسان اوریدل یا دا ژبه استعمالوي یا سترګې استعمالوي دا درې واړه د ګناه اندامونه کنټرول کړلو غفر له دته بخنه وکړي دارنګ دی ورځ باندې د حج په ورځ نبی هم فرمایي اکثر انسانان د جهنم نه آزادېږي الله نه بګي وغواړو چې الله په دې ورځ ته اسیم انسانان آزادوي د جهنم نه یا الله مان د جهنم نه نن آزاد په دغه ورځ باندې سړی دا دعا زو ته ډیر زیات لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رسول الله فرمایي چې دا هغه دعا ده چې دا ما ویلې د ایمان مخکې انبیاء علیهم السلام بم د حج په ورځ دغه دعا ډیره زیاته ویله دا ویل پکار دی د حج په ورځ باندې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الله رب العالمین دا مو تاسو د عمل کولو توفیق راکړي